ستړي مشئ په خیر راغلی د پایتن 11مه ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې تیرې ویډیو کې مونږه ډکشنري ټاپک چې دی هغه هینډل کړی و. په دې ویډیو کې به مونږه سیټس هینډل کوو او مونږ به ګورو چې سیټ او ډکشنري کې څه فرق دی، د هغې د جوړولو طریقې کار کې څه فرق دی او سیټس کې مونږ ته کم میتھډز ملاویږي. دې نه بعد راتلونکي ویډیو کې به مونږه نور هم هغه ویډیو به نور هم انټرسټینګ وي، ځکه چې مونږ به په پایتن لینګویج یو سټپ بره ځو. مونږ ډېر مخې ته راغلي او بیا به نور هم مخې ته ځو. راځئ چې سیده سکرین ته ورځو او زر به مونږ خپل یو نوی فایل جوړ کړو. دلته چې دی مونږ به دلته راشو، نیو پایتن فایل، دلته به ولیکو سیټ او ټوټوریل 11 او ښه یو سیټ چې دی زه به تاسو ته ووایم چې سیټ چې دی څه وي او سیټ څنګه جوړیږي. سیټ څنګه جوړیږي، راځئ چې سیټ یو جوړ کړو. نو زه چې دی یو ویریبل جوړوم، دا زما ویریبل شو او دې کې به زه داسې کرلی بریکټس واچوم او زه به دې کې ولیکم 3 8 6 9. صحیح ده. او زه به ډایرکټ چې دی دا پرنټ کړم او وبه ګورو چې دا موږ ته څه وایي. دغه دی رن شو، دا دی سمپل موږ ته راغلی دلته. نو یو سیټ چې دی سمپل سیټ یو اگزامپل چې تاسو هم دا داسې جوړیږي. دا د دې سینټیکس دی په دې شیانو کې دننه به یې اچوي. خو زه چې د دې چل کوم دلته لکه ما یو نښه لیکلی یو بل نښه ولیکم او بیا زه دا پرنټ کړم. وګورم پام وکړو چې دلته نښه یو ځل راغلی دی او دا دویم ځلي ځل چې دی نه دی راغلی، خالي موږ ته یو نښه ښکاري، یو 4 او یو 6. د دې مطلب دا شو چې په سیټس کې چې دی دوه یو شانته آیټمس چې وي هغه نه راځي. same items are not allowed in sets. ها دا موږ ته پته ولګېده. او بل موږ دلته ګورو اول دلته نښه راغلی بیا 4 او بیا 6. نو موږ مخکې 4 کړی دی بیا 6 او بیا 9. نو دلته پته نه لګي، بس اخوا دیخوا راځي. د دې مطلب دا شو چې سیټ چې دی دا ان اورډرډ دی، د دې څه دغه معلومه نه ده. لکه موږ دې ته هېڅ نه شو ویلی ان اورډرډ، موږ هېڅ نه شو ویلی سیټ ته چې بی ماله دا اولنی آیټم راکه یا ماله دویمنی راکه یا دریمنی راته پرنټ که. موږ دې ته هېڅ نه شو ویلی ځکه چې دا ان اورډرډ دی، بس شیونه پکې اخوا دیخوا راتلی شي. او دا ان انډیکسډ هم دی، لکه موږ داسې نه شو ویلی د دې انډیکس ماله دا دغه راکه، لکه دا موږ ته نشته پته چې دا په کوم انډیکس باندې دی. لکه دې باندې انډیکس رولز چې دی هغه موږ نه شو اپلای کولی. بل یو دا دی چې په سیټ کې چې څونه آیټمس وي که نه هغه بس مقومره آیټمس وي، هغه ته نشي چینج کولی. لکه ته نشي ویلی چې دا 4 په ځای چې دی زه غواړم چې 5 راشي، نه، دا چې دی چینج کولی نشي. مطلب چې نشي چینج کولی هغه اميوټیبل مطلب چینج کولی نشي. دا چې دی څو شرطونه دي د سیټ او دغه موږ دلته ولیدل. دې نه علاوه زه به چې دی دا سیټ چې دی دا بېرته خراب کړم او زه به یو خالي سیټ جوړ کړم. یو خالي سیټ به تاسو وایئ چې ډک سیټ لږ مخکې مې پکې آیټمس لیکلي وو، نو خالي سیټ به دا وي. صحیح ده. نو موږ وګورو چې خالي سیټ څنګه دی. دا خالي سیټ اوس موږ دې ته پته لګولو لپاره به موږ د دې ټایپ وګورو چې دا سیټ دی که نه دی. نو زه به دلته ولیکم ټایپ او دا دلته اوس موږ ته ښکاري چې دا خو ډکشنري ده، دا ای چې دی دا ډکشنري ده، خو موږ ته لږ مخکې ښکاره کېدل چې دا خالي سیټ دی. نه، نو دې نه موږ ته دا پته ولګېده که موږ خالي سیټ
جوړول غواړو نو هغه به داسې نه وي. هغه به څنګه وي؟ هغه به داسې وي. د دې په ځای به موږ داسې کوو. راځئ چې اوس د دې ټایپ معلوم کړو چې دا سیټ دی که اوس نه دی. دا چې دی اوس موږ سره سیټ دی. نو اوس موږ سره دلته یو خالی سیټ دی. په دې سیټ کې موږ غواړو چې څو آیټمز ایډ کړو. نو څو آیټمز پکې واچو. آیټمز اچولو لپاره موږ چې دی یو میتھډ استعمال کولی شو، کوم چې دی ایډ موږ ورته وایو. نو زه به دا چلو کوم چې ایډ ډاټ سیټ به ولیکم. ایډ ډاټ ایډ به ولیکم. دلته به ورته ولیکم چې 5 او بل آیټم به هم پکې ایډ کړم. زه به ورته ولیکم چې 10 او زه به اوس پرنټ کړم. دلته خو زه ټایپ پرنټ کوم، خالی به دا پرنټ کړم. نو اوس دلته موږ وکتو چې موږ سره اول چې دی خالی سیټ و، بیا هم پکې دا 2 آیټمز ایډ کړل. نو موږ سره دلته دی راغلل 2 آیټمز په دې کې راغلل. دې نه علاوه موږ څه کولی شو؟ موږ غواړو چې په دې کې په دې سیټ کې چې دی یو لیست هم پکې ایډ کړو. راځئ چې وګورو دا هغه کیږي او که نه کیږي. ایډ ډاټ ایډ او لیست تاسو ته پته ده داسې جوړیږي په دې کې. او زه دلته ولیکم 3 4 5 او دا پرنټ کړم. دوی چې دی مالا دغه راکوي ایرر راکوي. او د دې ایرر نه موږ ته دا پته لګیږي چې موږ په سیټ کې چې دی لیست نشو اچولی، ځکه چې دی وایي دا لیست چې دی دا انهیشبل دی. مطلب لیست چې دی موږ بدلولی شو او موږ به په سیټ کې به ته هغه شیونه چې لکه په سیټ کې چې کوم آیټمز وي هغه ته نشي بدلولی. نو دغې وجې نه لیست چې دی موږ په سیټ کې نشو اچولی. صحیح ده؟ دا به ته زه دې ځای نه لرې کړم چې موږ له ایرر به یې نه راکوي. اوس زه کولی شم چې په لیست پکې نه اچول کېږي. زه وګورم ټپل پکې اچولی شم که نه شم. ټپل اچولو لپاره تاسو ته پته موږ راوند بریکټ استعمالوو او دې کې به زه وکړم 3 او 5 به پکې واچوم. رن کړم او دغه دی موږ سره 10 راغلی، موږ سره 15 راغلی او موږ سره یو ټپل هم راغلی. نو د دې مطلب دا دی چې په سیټ کې موږ یو ټپل اچولی شو. دا پکې ځکه اچولی شو ځکه چې ته ټپل هم نشي بدلولی. نو د دې دواړو یو بل سره جوړیږي. دې نه علاوه موږ نور څه دې کې ټرای کولی شو. موږ چې دی په سیټ کې یوه ډکشنري اچولی شو که نه شو اچولی. داسې به وکړم او ډکشنري جوړولو لپاره موږ دا کرلی بریکټ استعمالو. داسې به وکړم چې دې کې کی ویلیو پیر تاسو ته پته ده راځي لکه 15 چې دی د دې ویلیو چې ده 6 ده. اوس وګورو موږ چې دی ډکشنري چې ده هغه هم موږ په سیټ کې نشو اچولی. موږ ته سیم ایرر راکوي ځکه چې دا وایي ډکشنري چې ده هغه چې ده انهیشبل ده. موږ تیر ویډیو کې کتلی ډکشنري موږ چینج کولی شوله. نو څه شی چې چینج کېږي هغې څه خاص نه لګېږي سیټ سره. نو د ډکشنري چې دی هغه موږ سیټ کې نشو اچولی. او اوس موږ سره سیټ څه دی؟ سیټ دی اوس موږ سره 10 دی او دا دی او یو پکې ټپل دی. اوس وګورو د دې دا څونه غټ دی، د دې لینث موږ ته معلومول دي. نو داسې به زه وکړم پرنټ لین. دې دپاره به لین میتھډ استعمالولي او ای به پکې ورکړم. دا به ماته وایي دې کې څو آیټمز پراته دي؟ یو آیټم دا دی، یو آیټم دا دی او یو آیټم دا دی. ټپل چې دی دا یو آیټم دی. دا چې دی 3 بالکل صحیح 3 آیټم دی موږ سره. یو ټپل 2 3. یو بل میتھډ دی هغې ته پوپ وایو موږ. زه به دا چل وکړم چې هغه به پې اپلای کړم. زه به وکړم ایډ ډاټ پوپ او پوپ موږ ته دا کار کوي چې زموږ د سیټ نه یو آیټم ختم کړي. موږ سره سیټ کې دا 3 آیټمز دي. دې 3 کې یو رینډم آیټم موږ ته پته نشته کم یو به لرې کوي، کم یو به دې ځای نه ختموي، یا به دا ختموي یا به دا ختموي یا به دا ختموي. موږ ورته وایو چې یو رینډم آیټم ترې لرې کړه او بیا موږ ته دغه راکړه زموږ سیټ. دوی چې دی څه چل وکړو
اول راته دا پرنټ کړی دی او بیا چې دی یو آیټم یې ترې لرې کړی دی او دا لس آیټم یې ترې لرې کړی دی بیا ته یې موږ ته خپل ډکشنري سیټ یې راکړی دی. دې نه علاوه موږ یو بل میتھډ هغه دی ایر ډاټ ریموو که موږ د خپل سیټ نه غواړو چې موږ دا لس لرې کړو نو موږ پکار چې دلته ورته وایو چې موږ لس دې لرې کړه. زه به دا نور شیونه ایسې کمنټ به کوم چې دا چې دی نه اپلای کېږي نور ولې چې موږ نور شیانو کې بیزي یو او بیا زه دلته ورته ووایم چې پرنټ صحیح ده. زمونږ سیټ کې چې کوم آیټم و لس هغه یې لرې کړو او بیا راته ای راکړو. که موږ ورته ووایو پنځه راله لرې کړه پنځه به راله لرې کړي څه خبره نشته دی نو خالي دا دی یو آیټم لس راغلی او زمونږ دا دویم آیټم ټپل هغه راغلی. بل لا سره دی کلیر ای ډاټ کلیر او دا به داسې چلو کې چې ټول شی به راله والوځئ او موږ له به یو خالي سیټ راکړي. کلیر که موږ اپلای کړو ټول آیټمز الوځئ. فی الحال دی ویډیو کې همدغومره. راتلونکي ویډیو کې به موږ کنډیشن ټاپک چې دی هغه هینډل کوو. تر اوسه پورې ډېره مننه او د الله په امان.